السلام علیکم، زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول به ښه یمه. چې د دې ننني ولاګ شروع کړو، زموږ سره اوسئ. زه هم پکې نن بازار ته خنداده ځي، لږ کاري دی، دا سره به ځو بازار ته او زموږ سره اوسئ. بازار چکر د باندې وهو چې پته ولګي. سړی چې کوم دی نو راوویستو او اوس به ځو دغه ته، څه ورته وایي، بازار ته. او کارونه دي چې هغه ختم کړو، بیا به راځو. دا کیسې پیسې دي نه ښه. بازار ماحول دی او چې کوم دی نو ګڼه خو نشته دی ماشاءالله. څه ساری هم دی، 11 بجې دي که نه. نو رالو پکې دا یو بي ایل بینک خواله ATM درشن به پکې وکړو، بیا به ځو. خو همدا نمونه حل دی بازار. اوس به ځو کور ته. کارونه چې کوم دی نو ختم شو. کوم دی نو واپس شو به کور ته او دغه حل دی. ملګرو د بازار نه راغلم او اوس چې کوم دی نو معاذ راته کال وکړو، پروګرام ریډي دی او داسې د تره زامن یې نو ډېره مزه کوي. ماحول چې کوم دی نو هغه ګرم دی. او دا فواد خان راوتل دی او فواد څنګه سره لفیره دا پیاز خان دی. خوريه څنګه یې؟ خیر دی الحمدلله. او دا پکې چخن دی. پروګرام ریډي دی، بالکل ریډي دی. تا ته انتظار و، ډاکټر صاحب ته انتظار دی. ښه بس چې هغه راشي نو بس به ځو، د دې ځای نه به ځو پورې ډډې ته به ځو. ښه نخترو ته لاړ شو که ډډې ته؟ نخترو ته ډډې ښه ده، هلته کې چینه هم ده. نو اوس به ځو ډډې ته ځو ملګرو. او هلته کې چې دی نو چینه ده، هلته کې چینه ده او اوبه هم نینجې دي. نو پروګرام به هلته کې کوو. او عدنان چې شو عدنان او عریف چې کوم دی بازار ته تللی نه، هغه به راشي ورته. اوس په تاسو سره پروګرام ماحول ښایو. دا چې کوم دی نو چرګې نځلی کېږي. پیاز او سویل خان ناست دي. پیاز خان، سویل خان. پیاز وی دونه عزت اتنی خوشی. اول ته کې کته چرګینځو او زه دې بره راوختمه. سامان مې راوړ. دا لوکیشن دی، تاسو لیدلی شئ. دا ځای دی، بله ورځ پکې ما ویډیو هم کړې وه. دا ډېر ښکلی ځای دی او ډېر ښکلی ویو ته ښکاري. او فواد چټۍ کې لرګي او دا بند کړل او را روان دی. او دا سامان چې کوم دی دا ما راوخیجو او هغو نور سامان چې کوم دی هغو راوړي. او بس دغه مهال احوال دی. اوس په ماحول ګرمو، اور به بلو او بیا به چې کوم دی نو پروګرام برابر کوو د خیره انشاءالله. پیاز ما پیاز به اوس دلته کې ټماټر وینځو او دغه تیلی کې فروټ دی هغه به وینځو او کته ورته هغو اور بلی چې موږ ځو چې هغو به اور بل کلی. او دا ډېر ښکلی ماحول دی، مزدار. دا پکې ښکلې ونې دي، پاکې یخې اوبه د چینه وهېږي. ډېره مزه کوي چې دې ته خلک لکه دا ټماټر مماټر وینځي او لاس پکې وهي. خوند کوي که څنګه؟ ډېر مړه خوند خو ډېر کوي، خو چې بل کوي دا چې کوم دی نو ماشاءالله اور بل شوی دی او سویل او فواد خان ورته ناست دي او دا لینډمینډ بلیږي. او معاذ اوس راغی او دا ځای ناست دی. خبرې د نم ګډې وډې شو دي، ګډې وډې کېږي به نو پروګرام او ناڅاپي پروګرام دی. بس ماسپښین لمانځه نه بعد د زامنو یې پروګرام به وکړو، بل به کوو انشاءالله. ښه پروګرام به کوو، په کته به ځو انشاءالله. بل به پکې هم کوو او ډېر. اوس چې کوم دی نو دا کړایي سټارټ ته او دا نمونه سیسټم دی او ټماټر ورته واړه کلي دي او بس هر څه نور تیار پراته دي او دا ماحول دی. روجې څنګه دي ستا په فرمایش؟ یاره روجې خو ښه دي، اسانې دي، خو پېشمني ګران دي. پېشمني ګران دي.
د ټینګ نه ټوله مساله به کې سره څوک ته په مینه आवाज نه کوي که څه قصې مړه په زورونو باسي زم چې دا پښمنه پکې ویم نو دا پکې نه څنګه سړی سار ته رسیدې شو ویخ پاتې کېدې نشي ویښ پاتې کېدی نه شي او چې سړی ودې شي بیا پاسې دی نه پاسېدی نه شي بیا خوراک د فایده موږ ته منو چې کړای به تیاره شي خو ښه ده سویل محنت وکړو ماشاءالله ډېر دغه یې وکړو ډېر مزدار چې کوم دی نو راوستي ده او ماحول هم شاته ډېر مزدار دی او دا چې کوم دی نو معاذ دی معاذ چې کوم دی نو دغه وکړو ټیټ څه ورته وایي فروټ چاټ یې وکړو او ډاکټر صاحب چې کوم دی نو تالي ورته سپاکی را سپاکی او اریب پکې دی پکې هسې ناست دی د مشرۍ په ځای ناست یو کې مشرۍ په ځای ناست دی او ماشاءالله ښکلی سنسټ دی تاسو لیدلی شئ موسم هم ډېر چینج شو لکه یخ یخ شو ماحول چې کوم دی نو مزدار شو ودیسکلی یخې اوبه دي رچینې څنګه ډېر یخ دی یار لاس نه داسې مزه کوي سړی ورته لاس نیولی تازه اوبه راځي یخې ډېره مزه کوي اوس په دې ته لاس وینځو اوزو به اوبه ونه دي راوړي او دا غټ غلطي کله بوتل هم دی د ګوړې شربت هم دی خو اوبه هېرې کړلې اوبه د دې ځای نه لوښی هم نشته چې هلته کې پکې ویسو نو دا لینډ وکړي وران دی خو الله دې خیر وکړي او دا ماحول دی دا چاټ ته برابر دا به خاورې ورکړي په دې پسې راتاو که پې نیولو نه پسې راغلی دا ونه سوې دا روژه ماته وکړه او اوس چې کوم دی نو ټول ناست یو ماشاءالله او ډېره مزه کوي او دا ماس پکې خواطلی زر راځه مړه اکسرسایز پکې لږ ډېر کوئ روټۍ ډېره کله ده اوس اوس اکسرسایز کوي ساه اخیستو ځای پکې نشته داسې ده داسې د حساب دی که نه چې دا پروګرام وکړو ډېره مزه یې وکړه او دا روټۍ خلک په کور کې هم خوري او په کور کې دی نه بلکې هر کور کې چې کمي نو د دې ټولو په کورونو کې به 3-4 قسمه ګولې پاخه شي لکه خیالو دی او پیکوړۍ به یې پکې د ګوړې شربت به یې روابزه به یې هر قسمه شیز به یې پکې که نه خو دا دلته کې چې سړی راشي نو ډېره مزه وکړي او سړی ځان ستړی کړي او په دې کې هم لکه هر څه و ماشاءالله خو لکه سړی ځان ستړی کړي او دغه وکړي نو دا چې که نه دا ډېره مزه کوي دا پروګرام پکې داسې ډېره مزه کوي او ماشاءالله سویل چې کوم دی نو ډېر ښکلی ټیټ ونګلی پخکلی و او ماس چې دی نو ډېر ټیټ چاټ کلی و پسې او دې نورو پکې ورسره حوصله وله ورکړل چې لکه شی صحیح دی دوی وله مشوره ورکړل چرګ ما انځلې چرګ ما اوس ویلې لکه ما اور بل کړی الرجي مې راوړی اوس چې کوم دی نو دا د کلي حل دی شپه ده روژه ماته خو وکړه او کلي او دا علاقې داسې ښکاري لایټونه لګېدلي دي او ډېره مزه کوي او اخوا یې اور بل کلی دی نو زه چې د اور طرف ته لکوټې پکې ځان ګرم کو روژه مو ماته کړله څه د دې خوراک هغه نشه یې اورې او څه چې کوم دی نو سړي لاس یخ شوی نو سړی ګډوډ شانتي که نه د دې روټۍ مه خپله ټیټه نشئ داسې سړی چې کوم دی نو دغه ټیټه نشي او دا چې کوم دی اور بل کړی دی یخ دی اوس ماحول لکوټ یخ شو نو یو خس په ورته ځان ګرم کړو نور خو ګرمي شروع شوې ده خو مونږ څه نه دی اغوستي نو مونږ له لږ یو خس کې یخ کېږي او دا هم د دې روټۍ چې خلک وخوري د دې د لاسۍ او یو شعر درته پکې وایم خو راځي راله نه پیاز به راته ووایي کوم شعر یو ووایه هر یو چې وایي بس ووایه اوس دا روټۍ خپله نشئ که نه زما به دې ذهن کې ډایرکټ دا شعر راغی ارشاد سترګې دې راواړوه ساقي شراب دې واړوه سترګې دې راواړوه ساقي شراب دې واړوه زه پښتون زلمی یم زما خپله نشه ډېره ده ډېر ښه ډېر ښه
اسویلا ته به کې شعر وې نه یار ما سویل موږ له ډېر ښکلی پخلی آه. کړی به دا حد او اوس شاعر زمونږ هلته کې ناست دی هغه خواله به ځو